زه ټولو پښتنو ته خاص کر وزې د افریدو ته ممندو ته شینوارو ته یوسفزو ته خلیلو ته دې ټولو ته سوال کوم باجوړیانو ته چې راشئ د موږ سره په دې درنه کې نن ماښام شریک شئ. په پی ټي ایم کې د پولیسو د ریاست لخوا دا تشدد اول وار نه و او نه به بیا دا اخر وار وي. نن پولیس په ورغلې دی او هغې باندې تشدد اول خو یې ورته درې ورځې د پیسو سوال جوابونه کول او کوشش یې دا و چې د خپل ظلم په پیسو باندې والي او په هغې باندې د هغې مړي په پیسو خرڅ کړي خو هغه هغې ونه منله او نن یې پې داسې لوبه وکړه چې هلته ورغلي دي او هلته په هغې هلکانو باندې د تموانې ترې وړي دي او هغې والي دي او هغې بوتلي دي. زه د دې ټولې خبرې سخت مخالف یم. د خبریال کتونکو سلامونه. نن په پېښور کې د روزې ماتې څه لږ له مخه په د پی ټي ایم په پرامنه ځوانانو په پرامنه مشرانو چې په یو پرلت کې ناست وه هغه پرلت چې د وزیرستان د خونړې پیښې په خلاف روان و هغه پرلت چې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ کم ظلم کم د بربریت انتها وکړه د هغې په خلاف چې کم د هغې په خلاف یو مزاحمتي پرلت په پېښور د ارمان شهید چوک حیات آباد کې ناستو. دا د تقریبا نن د دې پرلت 5مه ورځ وه چې د مسلسل ناستو او په دې پرلت کې به د منظور پښتون هم ګډون و هغه به هم و دې پرلت ته راتلو او د پښتونخوا له هرې سیمې و دې د خلک راغلي وه په دې پرلت کې ناست وله د په وزیرستان کې چې کومه پیښه وسوه د هغې پیښې حساب دې کسانو غوښتی د ځوانانو د پی ټي ایم مشرانو غوښتی د پی ټي ایم پیغلو غوښتی. نن په هغه پرامنه ځوانانو چې د حساب دپاره راوتلي وه د احتساب دپاره راوتلي وه هغه ځوانانو باندې نن د پېښور د پولیسو لخوا سخت تشدد سوی چې په هغه کې بېشماره زموږ ځوانان زخمیان سوي دي او زموږ 15 کسان په هغه کې یو نصیب ناصر چې ډېر مشر سپین ږیری سړی دی هغه یې وړی دی د جنوبي پښتونخوا ژوب څه دی ملا طاهر یې وړی دی چې د ډي آی خان دی د وزیرستان مسعود دی هغه یې وړی دی او 15 کسان یې نور وړي دي. دلته یې زموږ بلا ځوانان زخمیان کړي دي او کله چې دوی ته وراله چې دلته دفاع 144 لګېدلې ده نو دفاع 144 چې ولګېږي هغه دوی چې تاسو به دوه کسان لږ شئ. دلته موږ پر یو پر امنه احتجاج پر امنه مزاحمتي درنه کې د ځوانانو ګډون لرئ د مشرانو د پیغلو ګډون لرئ او بله چې په دې پرلت کې ځوانان د روزې ماتې د څه وخت له مخه ناست وله نو دوی د دې په پی ټي ایم کې د پولیسو د ریاست لخوا دا تشدد اول وار نه و او نه به بیا دا اخر وار وي. نو په دې پکار دی چې څومره هم زموږ په پښتونخوا کې که د دنیا په هر کونج کې پښتانه وي د دې پیښې په خلاف ښه کلک ریاکشن ښکاره کړي کلک سخت مزاحمت وکړي او دا پیښې چې کومې دي تر څو چې موږ د دې شي مزاحمت نه وکړو تر څو چې موږ د دې ظلم د دې تشدد خلاف راووځو نه داسې به دا ریاست له موږ سره ظلمونه کوي داسې به ریاست موږ په سپینه ورځ باندې وزني موږ به په سپینه ورځ باندې شهیدان کوي موږ به په سپینه ورځ باندې ګولیانې چلوي پر موږ باندې به په سپینه ورځ باندې د دهشتګردۍ د پی لګوي په موږ باندې به په سپینه ورځ باندې الزامات لګوي چې مړ هم زه سوم پړ هم زه سوم. په وزیرستان کې هم داسې کیسه وسوه چې ګولۍ هم پر ما وچلولې مړې هم زه کم او پړې هم زه کم د دهشتګردۍ د پای هم بیرته پر ما ولګوه. اوس علي وزیر محسن داوړ هم اوس په جیل کې دی علي له سی ټي ډي سره دی د اکثره د ملګرو دا دغه ده چې پر علي باندې سخت تشدد هم سوی دی محسن یې ونیولی او په بنو کې زموږ 20 کسان ونیول داسې مسلسل په ډي آی خان کې کسان ونیوه کوم چې د ضمانت د عدالت کاروایي له بعد بیرته راخلاصوه په ډي آی خان کې ونیول داسې کسان په ټانک کې ونیول داسې کسان چې هغه د عدالتي کاروایي له بعد بیرته راخلاصوله او داسې په کراچۍ کې زموږ ځوانان ونیول داسې په بنو کې زموږ تر 20 زیات کسان نیولي
دي او هغه اوس هم په هریپور جیل کې بندي. داسې په د پی ټی ایم چې کوم په وزیرستان کې شمالي وزیرستان په چې کوم چې په درنه کې ناست و هغه درنه چې کله دا درنه د وزیرستان چې کومه درنه وه هغه په وزیرستان کې د پاکستان فوج لخوا د یو کور ته د پاک فوج ورننوتی وی د هغه کور سړي ماشومان او ښځې یې دومره تشدد باندې کړی و چې د هغه کور د ښځو لچونه او پښې هم ماتې سوي وې. د دې خلاف باندې په میرانشاه او شمالي وزیرستان کې یو درنه ناسته وله. د دې درنې ته د علي او محسن وراتله د دې خلکو سره یې اظهار یکجهتي کوله، له دې خلکو سره یې غمرازي کوله، له دې خلکو سره یې دا غم زاړی. خو دوی د خلکو د پاکستان فوج په چک پوسټو باندې نه ایله کول. کله چې دوی تر چک پوسټو تر سوه دا عام ویډیو موجود دي، دا په سوشل میډیا باقاعده دا هر څه موجود دي چې کله دوی تر چک پوسټ راته رژي نو هغه مخامخ په دې ځوانانو باندې ټکان کوي. په دې تسلسل کې زموږ 15 ځوانان شهیدان سوه او تر 15 زیات پورې د زموږ ځوانان زخمیان سوي ول. نو د دې په خلاف په پېښور کې هم هغه درنه ناسته وه او د پېښور درنې سره سره په کوټه، لورلایي، بورای او په ژوب کې چې کوم دی دا درنې ناستې دي او په چمن کې یا ملابیرام داسې ونیوئ. نو دا کریکډاون د ریاست په دې پی ټی ایم باندې را شروع کړی دی. دا ریاست دا پی ټی ایم ځوانان په دې پر امن طریقه باندې نه پرېږدي. خو موږ به بیا هم خپلو پی ټی ایم ځوانانو مشرانو پیغلو ته دا سوال وي، دا به مو ورته خبر وي، دا به زموږ که هر څه ورته وایي موږ دا دوی ته دې ځوانانو ته دا سوال کوو چې موږ به پر امنه پاته کېږو. دا د ریاست پلان دی چې موږ له خپل پر امنه مزاحمتي تحریک، مزاحمتي سیاست، مزاحمتي مبارزې، یو پر امنه سوله ییزه مبارزې سره موږ راوګرځوي. موږ د یو تشدد پر لاره باندې روان کې خو موږ به له تشدد ځان راګورو، موږ به تشدد نه کوو. پر موږ باندې ظلم سوی دی، موږ د ظلم له زوره، موږ د جنګ له زوره خبر یو. موږ به بعد کې نه ظلم کوو، موږ نه پر چا باندې نه له چا سره جنګ کوو نه ظلم کوو. د ظلم او د جنګ زور ما لیدلی دی او د پښتانه هر کور لیدلی دی. نو موږ به پر امنه پاته ژو او د مشر منظور پښتون په وینا به دا تحریک، دا پرلت چې کوم دی، دا درنه چې کومه ده، دا به هم تر هغه پورې دوامداره وي تر څو پورې چې د زموږ مطالبې نه وي راپوره کړي. او له دې سره د زموږ د چې کوم کمپرستي ګوندونه دي هغه له موږ سره باقاعده په ښکاره باندې دا دغه کړی ده. مختار خان یوسفزي باقاعده ټویټ کړی دی چې موږ به د عید المنځان هم په دې پرلت کې کوو او د مشر منظور پښتون په وینا باندې به دا پرلت تر هغه پورې دوامداره وي، تر هغه پورې به نه ختمو تر څو پورې چې د پاکستان ریاست د زموږ مطالبې نه وي منلې. مننه. نامنظور 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 پیچھے وردی ہے جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے Majwa!
دا ملګرو لاټي چارج شروع کړل دلته کې کاکا لاټي چارج شروع کو ملګرو دا لاټي چارج شروع کو کم ملګري چې دا ګوري کم نږدې ملګري دي هغې یې ځان راورسېدل دلته کې راځه دی خوا کینه سر ته کینه هاي روان دا د شوما زه د اخوم دې کچ کوم نه مناسب د سړیوال یا ملت تم نه پرې شولم اوس لکه له ګلان منډي دا ملګرو تاسو دا ویډیو وکړه دا لګیا دي لاټي چارج په پرامن مظاهرینو باندې شروع کو نه روزې ته ګوري نه د اختر دروازه شپو ته ګوري پنجاب کې دوی په وطن کې خوشحاله دي دلته کې مونږ احتجاج څه هم نه پرېږدي یعنې مونږ دلته کې پرامن احتجاج هم په دې وطن کې نشو کولی په خپل وطن کې دا زمونږ حل دی دا دې ملګرو حل دی په دې روزه کې دا ملګرو دا وګورئ دا لاټي چارج دا د پنجابي ریاست ته پیغام ورکړه السلام علیکم پښتنو ورونو نن خو ټولې دنیا کینه نن هغه بې غیرتو پښتنو به هم دا کتلي زه ټولو پښتنو ته سوال کوم رای ستاسو د خپل حق پوښتنه وکئ خپل حق نسئ غوښتلی په پرامنه طریقه یې نسئ غوښتلی هیڅ قسم طریقې ته هم نه پرېږدي ستاسو د دې ملک زه د دې ریاست زه خپل حق غواړاسته زه ټولو پښتنو ته خاص کر وزې دغو اپریدو ته ممندو ته شینوارو ته یوسفزو ته خلیلو ته دې ټولو ته سوال کوم باجوړیانو ته چې راشئ د موږ سره په دې درنه کې نن ماښام شریک شئ او چې کوم خوا شاخوا پښتانه دي هغه که د جنوبي پښتونخوا دي هغه که د منځنۍ پښتونخوا دي هغه د هم تر سبا پورې خپل ځانونه راورسوي زموږ درنه به شروع وي په هر حال کې به شروع وي ټولو پښتنو ته سوال کوم چې راشئ د خپل حق غوښتنه وکئ کنې سبا به هم څوک بیا دورې نه وي چې ستاسې د حق تپوس وکئ مننه ملګرو تاسو دا خبره واورېده ملګري دا په پېښور پیسټري چوک کې چې پرامن مظاهرینو د خپل د روزه پروګرام یې کوو په هغې باندې لاټي چارج وشو د پولیسو کرک ډاون پې وشو حیران به دا شي دلته پرامن احتجاج هم نشي کولی دا حل دی ملګرو دغسې ټولو ملګرو دا حل دی منتشر یې کړو دې ټایم کې ملګرو چې کوم نږدې وي هغې ته مو خواست چې ځان دې راورسوي
چې کوم ملګري نږدې دي هغې دې ځان راورسوي. څنګه شیر کېږي پیجو کې؟ ما ته راکړه مته دغسې ډایرکټ بس ګرد شیر کا نور لا ضرورت نشته څه خو نشته راته نه ته ور دا ملګرو پیغام ورکړي ته پیغام ورکړه. بس اوس د فیستري ارمان سعید چوک چې کومه درنه لګیا وه تر داسې ځان مو ښکارو دلته سره مخه نشته بیا درنه وه لاندې کښېنه یاره روژه ده پوره مندرنه لګیا وه. اوس د افطاري پروګرام و د افطاري ټایم ده زه کوه دی هغه ټیک دی د افطاري ټایم و افطاري تقریبا تیار و. دلته هلکان کم و چې کوم د پی ټي ایم ور کسان راغلي وي تقریبا ټوټل 15-20 کسان و. نو هلته مو ورته وي چې مونږ د افطاري وکړي افطاري تیار دی نو هغې نه بعد به بیا فیصله وشي چې څه طریقه د مشر به څه ووایي منظور پښتین. نو هغه چې څومره پولیس وال وي ډېر زیات راغلي وي تقریبا 100 نه 200 پورې کسان راغلي وي. هغه په ده روژه چې د افطاري په ټایم باندې ډایرکټ تشدد لګیا که تشدد یې شروع کړو او د پی ټي ایم ول چې کوم کسان وي هغه په موقع کم وي 15-20 کسان وو. نو موږ سره بله طریقه نه وه هغه تشدد وکړو ډېر کسان په دغه شی زخمیان شول. هغه چې کومې دوی ور ډنډې وې هغه پیپونه اخیستي وي په هغه باندې ووهلل. خو د هغې غټه وجه کومه ده چې دلته پېښور چې د درنه لګیا ده پېښور چې تقریبا په کروړاو پښتون آباد دی. دا نن 5مه ورځ ده چې تاسو خپل د عیده د اختر په سامانونه شي لګیا یې او د پښتنو سره دا حال روان دی. نو چې څومره پښتون دي خاص کر د پېښور ول دغه ته د خاص مردان 410 ثوابې د نږدې علاقې ول چې تاسو راوځئ د دې پی ټي ایم د چې کوم کسان دي دغې سره ودرېږئ او دغه ظلمونه چې کوم روان دي دغه ټایم تاسو خپل ګورئ د افطاري ټایم دی. نو دلته دغه ظلم وشو یو پر امن 15-20 کسان ناستو چې کوم احتجاج وم. نو ټولو کسانو ته دا خواست دی چې تاسو په دې شي شرکت وکړئ او تاسو ټول راشئ. مهرباني ملګرو دا ویډیو سره ګروپونو کې شیر کړئ چې نور ملګري دا مخکې ورته ورسي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو زه په دې موقع دا ضرورت مې وګڼه چې دا ډېر په لنډ وخت کې خپل یو پیغام تاسو ورونو ته در ورسوم چې دا زمونږ کم پښتانه ورونه نن پېښور کې ناست وو او هغې هلته د وزیرستان د هغې کم حالات هغه واقع چې شوې ده ډېر غمجنه واقع چې شوې ده د هغې کې چې کوم مظلومان دي هغه شهیدان او هغې کې چې کوم خلک مریضان دي د هغې ته تپوس دپاره چې کوم راغلی نو نن پولیس په ورغلی دی او هغې باندې تشدد اول خو یې ورته 3 ورځې د پیسو سوال جوابونه کول او کوشش یې ده چې د خپل ظلم په پیسو باندې والي او په هغې باندې د هغې مړي په پیسو خرڅ کړي. خو هغه هغې ونه منله او نن یې پې داسې لوبه وکړه چې هلته ورغلي دي او هلته په هغې هلکانو باندې د تموانې ترې وړي دي او هغې والي دي او هغې بوتلي دي. زه د دې ټولې خبرې سخت مخالف یم. پر امنه چې په دې خوره څوک هم د خپل حق تپوس کوي هغې سره دا عمل کول ټیک نه دی. بجای د دې چې ریاست راشي او ریاستي ادارې دلته د دې خلکو سره خبرې سپینې کړي الټه دا کار کېږي چې د ظلم د پاسه ظلم او د هغې د پاسه بل ظلم او بیا دا لوبه چې د هغې ظلم تپوس له څوک روځي نو هغې سره بیا ظلم. نو که ستاسو دا خیالي چې په ظلم به ستاسو خولې موږ له بندې کې یا په ظلم به تاسو په دې پښتنو کې څه داسې یره پیدا کې چې دوی به خپل تپوس له نه روځي نو دا خبره ډېر په جار کوم چې موږ د باچا خان بابا پیروکار د عدم تشدد د لارې خپل تپوس کوو موږ تشدد نه اپناوو او نه به ستاسو دا ګټیا حرکتونه زما رونه ما او دا پښتانه په دغې لارې روان کړي شي چې دوی به خدای مکه تشدد وکړي. خو دا یاد ساتئ چې پښتون بهادر قوم دی. ستاسو په دې بزدل حرکتونو به پښتون چرم ونه یریږي او د خپل موقف نه به وروستو نه شي. ټول ملګري چې هر څنګه کولی شي د غرونو سره ودرېږي او که د دې حکومت دا رویه نو بلکل موږ ورسره هر حده پورې به ودرېږو او خپل تپوس او پوښتنه به کوو. چا چې دا عمل کړی دی د دې خلاف د فوراً کاروایي وشي. دغې خلکو له څنګه چې د نواز شریف په حکومت کې ستاسو 124 دن درنو ته نواز شریف به روټۍ رالیږلې هغه کردار ادا کې ځان نه سپک مه جوړوئ او دا کردارونه نه خوښوي دا خلک. ستاسو چې اول نه کم کردار لګیا دی
چې په دې رویه کې تاسو په دې پښتنو دا الزامونه ولګول چې دا راغلي دي او دی په فوج او د فوج په دغه خلکو باندې حمله کړي دي ستاسو وزیرانو ښکارا په قومي اسمبلی کې چې کم تقریرونه کړي دي نو ماله شرم راځي چې زه دغه وزیرانو ته پښتون نه وایم داړو د سره پښتانه دي نه او تاسو اوس د خپلو آقایانو ځکه غلامان یې د هغې آقایانو خدمت کې دونه مخکې لاړی چې پولیس امر ولېږه چې ردي تنبوان راغونډ کړي ورځې هم کمې دي دا کارونه مه کوئ رویې بدلې کې وخت به تېر کړی شي ډېره مهرباني یو جهان مننه